هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د چنګاښ 22مه نیټه ده چې د 2025 کال د جولای له 14مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. متقي له قطر سره ښې اړیکې د افغانستان لپاره ارزښتناکې دي. د افغان کډوالو له ځورونې د ایران د پولیسو پر ضد د کډوالو وزارت غبرګون. لوګر کې د درملنې په موخه 21 تنه روږدي کسان راټول کړل شوي دي. او خامنه‌ای په قطر کې د امریکا پوځي اډې برید ستر او تکرارېدونکی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. متقي له قطر سره ښې اړیکې د افغانستان لپاره ارزښتناکې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په کابل کې د قطر سفارت له چارلز دافیر مردوف القاشوتي سره کته دي. په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو، د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو او سیمه ییزو مسایلو خبرې شوې دي. متقي د قطر دولت سره د اسلامي امارت حکومت اړیکې مهمې بللې او په ګڼو سیمه ییزو نړیوالو فورمو کې د قطر د ملاتړ روز کړی ده. په دې کتنه کې القاشوتي هم څو اړخیز فورمونو کې د افغانستان د بهرنیو اړیکو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد د مثبت رول لوبونې په اړه چمتووالی ښودلی دی. د افغان کډوالو له ځورونې د ایران د پولیسو پر ضد د کډوالو وزارت غبرګون. د کډوالو چارو وزارت له تهران غوښتنه کړې چې د افغانانو له ځورونې او د دوی پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د یاد وزارت ویان عبدالمطلب حقاني وایي چې د یاد وضعیت دوام به د دواړو لورو ترمنځ د کرکې د رامنځته کېدو لامل شي. حقاني دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په ټولنیزو رسنیو ایران کې د دغه هیواد د پولیسو له لوري افغان کډوال سره د ناسم چلند اړوند تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوي دي. لوګر کې د درملنې په موخه 21 تنه روږدي کسان راټول کړل شوي دي. د لوګر امنیتي مسؤلین وایي چې د یاد ولایت د بړیالم ښار له بېلابېلو سیمو څخه په نشه یي توکو 21 تنه روږدي کسان راټول کړي او د درملنې په موخه کابل ته لېږدول شوي دي. د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت اداره امیر مولوي نور الهادي منتقم ویلي چې هغه جنایي جرمونه چې په ښار کې ترسره کېږي عاملین یې روږدي کسان دي او د دغو کسانو راټولول د یو سالمې ټولنې د رامنځته کېدلو لپاره مهم دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په یاد ولایت کې 96 تنه نور روږدي کسان درملنه شوي او تر مسلکي زده کړو وروسته له خپلو کورنۍ سره یوځای شوي دي. او وروستی خبر ده چې خامنه‌ای په قطر کې د امریکا پوځي اډې برید ستر او تکرارېدونکی دی. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای په قطر کې د امریکا پوځي اډې ته په اشارې ویلي دا پیښه کوچنۍ نه ده بلکې ستره ده او امکان لري بیا تکرار شي. خامنه‌ای نن په خپله رسمي پاڼه کې لیکلي چې ایران د امریکا په یو سیمه ییزه پوځي اډه برید کړی او دې سره امریکا ته سخت زیان رسولی دی. هغه زیاته کړې چې تهران په سیمه کې د امریکا پوځي اډو ته لاسرسی لري او هر وخت چې وغواړي پر ضد اقدام کولی شي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومنشه.